پاکستان د افغانانو پر ضد خطرناک اعلان وکړ. پاکستان ولې افغانانو ته ویزې نه ورکوي او تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څه ویلي او څه اعلان کړی؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د راپورونو له مخې پاکستان په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د خپلو ډیپلوماتیکو نمایندګیو له لارې افغانانو ته د ویزو ورکول تر نامعلومې نیټې بند کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اړوند یو مکتوب چې تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی په برطانیې، فرانسې، جرمني، هالند، آیرلند، ایټالیا، بلجیم، هسپانیې، یونان، اتریش، سویس او ناروې کې له خپلو ډیپلوماتیکو استازولیو څخه غوښتي چې افغانانو ته د دغه هیواد ویزې نه ورکوي. یاد مکتوب چې د روانې فبرورۍ میاشتې پر 8 نیټه صادر شوی پکې راغلی لاندې لاسلیک کوونکو ته هدایت کیږي چې تر بلې خبرتیا پورې د نمایندګیو استازي افغان اتباعو ته د هیڅ کټګوري ویزې نشي ورکولی. دا مسله د باصلاحیته چارواکو په تایید صادریږي. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې دغه هیواد یا د پریکړه وروسته تر هغه کړي چې په دې وروستیو کې په سویډن کې د پاکستان سفارت 1400 افغانانو ته چې د سویډن جعلي اسناد یې لرل ویزې ورکړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دا مهاله رسما په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په پاکستان کې یو شمېر سرچینو رسنیو ته دغه مکتوب او پریکړه تایید کړې ده. په همدې مهال ویل کیږي چې د پاکستان یا د پریکړه به په دغه هیواد کې میشت افغانان چې اروپایي هیوادونو ته تګ راتګ کوي اغیزمن کړي. د پاکستان لخوا اروپایي هیوادونو کې افغانانو ته د ویزې ورکول پر داسې مهال ځنډیږي چې په افغانستان کې هم د دغه هیواد د ویزو اخیستل ستونزمن شوي دي. پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته له افغانستان څخه پاکستان ته د افغانانو تګ له زیاتو ستونزو سره مخامخ شو او پاکستان څو ځلې د افغانانو پر مخ خپلې دروازې تړلې دي. تر دې مخکې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو امریکا غږ ته ویلي وه چې له قانوني لارو د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمن شوي دي. دوی وایي چې د کمیشن کارانو له لارې د ویزې په اخیستلو باندې 500 امریکایي ډالر لګیږي. تر دې مخکې افغانانو په ځانګړې توګه افغان سوداګرو د پاکستان د ویزې اخیستلو بهیر کې د مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي او وایي اول ویزې نه ورکول کیږي او که ویزې ورته ورکړی شي نو پکې ډېر بندیزونه هم لګول شوي وي.